په دولتي اداراتو کې د ښه مدیریت په اساس د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ کثیر الرشتوي انسټیټیوټ څخه 78 تنه د ادارو کارمندان له 2 کلنو تخنیکي او مسلکي زده کړو فارغ شول. د نورستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو د امریت اړوند د وایګل کثیر الرشتوي انسټیټیوټ څخه د مجاهدینو د برنامې ځانګړې برنامه ده چې دغه په 1403 کال کې د مشرانو لخوا د مجاهدینو لپاره ځانګړې شوې وه او بالاخره نن د فراغت ورځ وه. په دغه ولایت کې د تیرو 3 کلونو راهیسې 1600 ځوانانو ته چې له ډلې یې 1500 مجاهدین دي د زراعت ادارې او مدیریت بانکدارۍ او حسابدارۍ برخو کې په مسلکي ډول روزنه ورکول کیږي. په تیرو 2 کلونو کې مو د مجاهدینو برنامه هم شروع کړې ده چې تقریبا 950 محصلین په ټول نورستان کې لرو چې د هغې له جملې څخه په کامدیش ولسوالۍ کې مرکز فارون کې وایګل کثیر الرشتوي اړوند په وانتویګل ولسوالۍ کې او په نورګرام ولسوالۍ کې چې اوس تقریبا بعضې د فراغت په درشل کې دي او بعضې فارغ شو. له ادارې او مدیریت برخې څخه تازه فارغ شوي محصلین خوښ دي چې په اداري برخو کې ښه وروزل شول. د دوی په وینا مخکې تر دې به یې په کارونو کې ګڼې ستونزې ګاللې. الحمدلله د دې درسونو وروسته موږ په خپل علم کې او دارنګ په کارونو کې ډېر زیات توپیر وینو د پخوا په نسبت. مخکې چې موږ په دې ادارو مدیریت باندې بیخي نه پوهېدلو، الحمدلله درسونو وروسته موږ ته ډېر څه را زده شول او دا زموږ دپاره ډېر زیات ګټورې تمامې شوې دي. په دې سره درسونو زده کولو سره موږ ته ډېرې څه زده شوې. مخکې په دې منیجمنټ ادارې په بخش کې موږ دونه اګاه نه وو او اوس الحمدلله ډېر په هر څه پوه شو. ځایي اوسیدونکي یې د دغه ولایت د وایګل ولسوالۍ لپاره مهم ګڼي. وایي د مجاهدینو په مسلکي ډول روزل ښې حکومتدارۍ ته زمینه برابرول دي. اوس خلک مسلکي شو، تعلیم یې یاد که نو کارونه به هم ورسره به ښه او دفتري کارونه به هم ښه، نور تعامل د خلکو سره به هم ښه. څنګه چې زموږ مشرانو دوی ته تربیت ورکړې ده موږ عملي ولیده. د مسؤلینو په خبره مجاهدینو یې د خپلو وینو په قربانۍ اسلامي نظام ته بریا ورکړې او دوی یې له زده کړو محروم پاتې شوي. خو نن یې حق دی چې هر ډول امکانات ورته برابر او مسلکي وروزل شي. نن یې حق جوړ شوی دی چې موږ دوی دپاره د تعلیماتو زمینه مساعده کړو چې هر څونه مصارف ورباندې کیږي په مصارفو به تاسې فکر نه بندوئ. زه در کوم د دې ولس د هوسایي دپاره او د دغه مجاهدین د تعلیم دپاره که عام تعلیم دی او که خاص تعلیم دی د ټول دپاره به تاسې زمینه مساعده وي چې چاته مو ضرورت وي څونه لوړ معاش استادان غواړي زه هغه ورته ورکوم او خو د تعلیم دپاره به دا زمینه مساعده کیږي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو روان پروګرام د نورستان سربیره د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شوی چې پر مټ به یې زرګونه تنه ځوانان او مجاهدین په مسلکي ډول روزل کیږي.